یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله مبارک فرمائی، دا حدیث با ابو داود کرے اور دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائی من لزم الاستغفار کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقل. نجعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وسائل، تنگش با ولا خدے ختم کی، دا ہر تکلیف نہ بے خدای وساتی. او تنگش چې څومره د انسان باندې وي، تنګ مړه مې تنګ دی، کور کې تنګ، بچو سره تنګ، ښځې سره تنګ، ما مور او پلار سره تنګ، مور پلار بچو سره تکلیف دی تنګ، دینه به خدای وساتی. یجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، هر غم نه به خدای وباسي، غم به وته خدای لري کی فراخی به الله راولي، کوشادگی به رب العالمین راولي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به خدای روزي ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې به هم نه راځي. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک نے نقل کیا، ابو داود کی حدیث ہے. نو چې څوک همیشه استغفار وي، سونه پیدا شوي، تکلیف، تنگش، سختی نه به لرې شي، او چې څومره غمونه دي، ټینشنونه، پریشانۍ دي، دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزي به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصری رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی ولا راغی، وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلومه او آیت نه معلومه، استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده، او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی، وی غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی را پسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم در دی او که دا یو دې زده کړی دی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایه. او د څه وایي، وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافی غواړه، بخنه غواړه، الله وی زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه، فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران به در باندې لووري، باران نه کېږي وایه، په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن، زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات، باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا، دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب چې د استغفار وایا عزت به هم دله درکمه، بې عزتې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اووه وعدې الله کړي دي، نو زه ولې خلکو ته دا دم ونه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. کرکوټ مختصر وایه، و استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله ربی، اے زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګناه نه، و اتوب الیه، زه ورته راجع یم، توبه مو باسم. او که غټ استغفار وی نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، دا وایه استغفر الله، دا الله نه بخنه غواړم، الذي اغه الله لا اله الا هو چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحي جمع دی، زب مړ شم الله لک مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام لاس کې غشته دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی، دا الله پاک د په قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله د توبه مباسمه. د دې یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی، او کوی چې دا خو زما بیا یاد نشو، نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، او که تا لږه خواري وکړه. د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه، نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي وایي، دریم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي.
که بیا وی چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه استغفر الله دا خو ډېرو ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی د عادت لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت ته حمله د پاره ته او په دریا پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عادت لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او کدا سینی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیات وایه نو ان شاء الله نن پس بک خیر مونږ ټول استغفار بوایو ښا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بس دا بخامخا دا چې څومره ستاسو نظرونه کیږي نو دا بوایه په دې الله خوشاليږي دویمه یو خبره درته وکم مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کیږي دا ټیک ده خبره خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کیږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کیږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونځ نه دی کړی د مونځونه نه دی کړی دا په توبه نه معاف کیږي دې بر دې قضا کوي روجې نه دی نیولې د رمضان فرض دې بر دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصيږي حج په فرض دی او حج نه دی کړی دې په زرو توبه نه خلاصيږي دې په خپل حج دي او که په خپل نشي ته ځان په دې بل سړی دی ولې قضاء الفوائد دین نه خلاصيږي دا خو ډېر اسانه شو یو سړی په ټولو من نماز کړی دی نه روزنی ولې دا نه حج کړی دی خمالدار دی او اخر کوي الله زما توبه بس دا توتی شو جنت تلل نه 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 دې ته خدای قرض وي دا به ورکوي دا به لازمن ورکوي نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان دې کتا نه سم منځونه قضای او تلی دنه نو هر منځ سره یو یو راګرځوي نو چې کال تیر شي نو دا کال منځونه به راګرځولي یا دوه راګرځوي او قضا مون صرف 2-3 وختونو کې نه کېږي بار غیر وخت کې کېږي یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمد راخېږي یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمد پریوزي یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کېږي باقي هر ټیم قضا مون کولای شي نو هر مون سره یو ته مخ کې کا یو ته رستو کا سلو رکعات ما ذکر کې نو مخ کې سلو رکعات یا اتر رکعات مخ کې وکړي را بهتره ده سلو او چې راګرځي تا نه خویر دي چې دا کم ما ذکر په الله لومبه ما ذکر قضا کو نو چې کم دی او بل ور پسې لومبه شو کنه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبه دي هغه د ته خوا کا بل لومبه شو هغه د ته خوا کا بل لومبه شو هغه ته خوا کا بل لومبه شو نو چې یو کې بل ور پسې لومبه کېږي لومبه ما ذکر لومبه مسبخین قضا کو نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخپل لاړ شه نه بل څوک ځان په دی ولېګا حج بدل کنه شي کولې غوړي قادر نه او که یو سړی قادری د بل نه کېږي او روزه ده نو خیر دې پوجي وړي کې نه شي کولې جمع کې قضا وکا څه خبره نشتا او یو پردی حق دام په توبه نه معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله کله د خدای په لار کې jihad وکم مخ په مخ او زه شهید شم ما با خدای جنت ته ودی ویاو دا سړی لاړو وی دا سړی واپس کې وی را واپس کې ورتا وی تاسو وی ما وی کده د خدای په لار کې jihad وکم او مخ په مخ جنگيږم او زمړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې jihad وکې کنه او مخ په مخ جنگيږي تخت نه تختیدل ګناه ده او شهید شي الله به جنت درکې اور یا نه یوم شهید شي بالفرض بیا د خدای جب دی بالفرض او بیا د خدای لار کې jihad شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د ظالم کافر د لاسه مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جم دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي سوزل شو
درې کرته نو وی الا بجنت تزه چې کده دې ګوتې د بند عمر پر دې حق در باندې نشي دې تر سو دې غدي نه او الان قال جبريل اوس وی جبريل لاغه ما دې دا خبره نو پر دې مال دا نه معاف کیږي پته دا غوړې آسان خبره ده پر دې جیب وا مالوا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای بل ګناه دلا قضا کول الله به معاف کړي چاته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای به معاف کړي چاته په بد نظر لاس ور وچولې دي یره توبه واسه رب العالمین به معاف کړي چا سره دې بغض کړې دي توبه واسه حسد دې کړې دي توبه واسه رب العالمین به معاف کړي لیکن کدا پر دې حق در باندې پغاړی دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافی ته وغواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې څه ده ورکا والا او کدا دواړه دی نکل بیا بس کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سدي په ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوږي څومره نیکه کېږي او هغه ورکړي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو کو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منذنا صدقه روجي ذکرنا بلا شی خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړ شي سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا وګوره ډېر خیال ساته پردي حقوق من مون خلک بدن ورګړ بس خو چې او یې د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا مو چې موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکا وکم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دي دا غوري په توبو نه معاف کیږي ها دا خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خو ساړوشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشنه پانسی کې دی اپیلو کی ہائی کورٹ اپیل خارج کی پانسی شو دی لار سپریم کورٹ تا اپیلو کو اگا اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدا لري چې د پانسی کېږي خدا غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلی شي نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خدا قانون ز خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چاوته دوی او توبه او باسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یره وی طلاق چا پلان کې ده کې مولوی صاحب دغه ته وای مونږ بس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل وکس هغه ته وی نه یو کم سل می صاحب وجلی دي ما به خدای او بخي ما په می کې یو کم سل او لری کا خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه او بخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای او بخي وی نه می بخي وینا به تر چته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پوره شي کړه لاړ بیا ګرځي دا ما به خدای او بخي چاوته ویل ک پلان کې لګي او مولوی صاحب دې به خسرې دي اغله چې سوکم ور دي وي توبه لوي کور دي اغله چې سوکم ور دي توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سر خو چاړه تیر ور چاته وي دوزخ اغله لاړشه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی خو صلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت منغو باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کومه د غضب فرشتي صوباسي الله دې مستعد خدای دې مستعد الته د رحم فرشتي رااله وسکوي و موږ دې صوباسو و موږ په باسو نه سړی وجلی دي موږ به ځکه صوباسو هغه وی نه توبې روان دي
توبه استر ان ندم توبه چلن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې لازمه کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبه سي او کدا توبه والا ازمکه ته کم خاروان دي نږدې نو بیا رحم والا ته صوبه سي نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم تا د یوې ازمکه ته وی تبع عدل ریشه دی ګناه والا ته وی انه ګو والا ته وی نږدې شه تقرا نږدې شه ورتا نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچیو کې چې کچیو کا هغه توبه والا ازمکه ته یو لیش نږدې وخاطه وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکه نشو دا څه شی دی دا خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې باندې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي نو هغه اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده ته پیدا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده ده چې پر دې حق پاک توبه نه بخل کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما د توبه به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص ته معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبه توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یې رشوا زموږ دې کلی دا نیا نرونه مال راځي یوم سوال جواب راولېګا بلم راولېګا او ساته د وی چې ما تراغون شي ویره مونږه دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پری دي سو ته وي دا سب مړ نه خري شروع کړی فرنچ وته وي کیسه شي دا فرنچ ګیره د فرعون واګوري دا هغه زمانه نه دا فرانسیسیان اوس هغه سپری دي فرعون ما ولید د فرعون مخکنه دلته په ځنه باندې دا سوګدا غونډه وا او دلته کې ټک نو دا فرنچ ګری دي سو یعنی زه حیران پدې ما دا کشر کول ته بچی می دي کشران می دي د ما په خبرو مخه پکېږي دا چې کوم څومره کشران کول دي خشتا لکان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبرو منه د پیغمبر سنتو پر ټوکې مکه مهرباني وکې مکه پتلون پورې ټوکې وکې ټای پورې ټوکې وکې انګريزو وختو پورې خنداګانې وکې خو خدای خاطر وکې د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مکه نخري پیغمبر پورې روبم نسی سبا کوي بیا قبر کې بس سنگ تپوس کېږي تا نه قیامت پر ورځ مخ سنگ لګي خدای خاطر وکې بچو د پیغمبر په سنتو پورې نخري مت کوي ګوري الله ډیر خپکیږي په پیغمبر دنیا کې مهلت درکې داسې بدی راوړي چې په چل به نه پوي نو زما دا خبره اوري خپکیږي دی نه د ګنن سبا خو چې موږ داسې خبرو کو چې هغه د چا بس باندې سما پټ رانه شي بیا کنزل کوي په مليانو بس په چا چې پټ رانه شي بیا کنزل کوي نو موږ خدا خیر خبره چاته کوماله پکې زما خو د نیتوب دکان نشته زه خو تاسو د پاره وایم زموږ خو تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبرم تاسو ته دی وخت نه کوم چې هغه دادی خدای درته خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ دغه ګیره دا مکوي یا خپل مدیدار سوچ خشت خپل ګیره پرې ده باغ انسان خخکاری نو ته لبل نه خري په داسې شکل کې چا ځان لدل ته پټه جوړ کړي چا دا بل شاندان له پټه جوړ کړي مړ شیطان در پورې خلق خاندای د سګي په دې خنخ کاری یو زنانه او تم چې د خدای خاطر کې غټ نکو نه پریخي نن سبا د جنکو غټ نکو نه پریخي دي دا خو د بيزوګانو شکل یې نه جوړ کړي د سګي وي تاسو ځان بيزوګانې جوړ کړي دي او دا زما جنکه خوين نوري مرګري داس پریدو پنګل پر مرګرو دي تندر رو غرزاوه د بيبي عائشه نقشه ځان کې جوړ کړ د بيبي فاطمه نقشه جوړ کړ مرګ جن لري د خدای نیک بخت لاندې په کې وبنه ور دي انوار او 10 کېږي او نه برید مهرباني نو جنکو نن سبا وګدګ د نوکان پرې خوي او د خسړو پشان وخت سټایل جوړ کړي او لکانو د خزو پشان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې په لکانو په جنکو نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نیک بخت خاطر روز به کم نه ومونه نو مهرباني وکړه اول خدا سے مکه نو بیا د نایان دوسترونه چې دي هغه وي مونږه فیصله کړی د کس حکومت کاغذ د قسم مسله حکومت کاغذ دی وی حکومت پکې کاغذ راځي چې دا تاسو بدان اخرو ولاګری نه جوړوي نه مونږ نه جوړو وی چې نه جوړو لکان مونږ سره جګړه کوي او وی بوجانو پسې کانځلم کوي نو د مولا غریب پکې څه دي مولا خو شریعت یو خاص نه ته نه دا کار مکو خو د شریعت خبره وکي نو دا مهرباني وکړه چې دا جګړه مکوي
او نیانو سره اوس هغه مجبور دی، یا د دین نه مجبور دی، یا د قانون نه مجبور دی، یا د پیغمبر د سنتو نه مجبور دی او د نیک کار کوي، نو ته ولې ورسره جګړه کوې؟ نو دا زما اواز خو الحمدلله دنیا کې اورېدل کېږي، دا خو دې وخت کې چې څنګه چالو دی اوس دا به دې وخت کې په بار ملکونو کې عربو کې هم ډېر خلک ناست دي هغې اوري، او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په دې خبرو به نه خفه کېږئ، زه د شریعت او د اصلاح خبرې تاسو ته کوم، نو دغه قصې مه کوئ، دغه نمونه ویښته داسې مه کوئ